السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره شجې د الله لوی نعمت دی. الله تعالی په سوره نحل کې وایي وان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها. وایي ستاسې په حیوانو کې ستاسې دپاره عبرت دی. عبرت معنا یو لیسن دی. نو اوس انشاءالله شجې رانیسو. په شجې کې زه دوه شیان درکوم. یو د دغه آیت تفسیر چې د شجې څښو دا موږ ته معلوم دی، او دوهم د شیدو د څښلو دعا رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو دعاو څخه جلا کړې ده. نو اوس به انشاءالله د شیدې رانیسو. نو اوس به شیدې رانیسو. هلو دا نو دې ځای دوکانونه دي سره خبره سرسرني ولا دغه شیدې دغه شیدې موږ ته داسې اسانه په پاکټ کې پراته دي، مګر دا د الله یو لوی قدرت دی. ما چې د دغه آیت تفسیر ویلی سبحان الله جبه تفسیر یې و سبحان الله، سړی به خوشحاله شي چې ولا د الله قدرت ته وګوره. بیا درته سوره نحل آیت نمبر 66 وان لکم فی الانعام لعبره. دا مرانی ولې د دغه آیت تفسیر درته وایم انشاءالله د قرآن سره. او بل رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې ده، رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې ده هغه یې ولې دغه دعا کړې ده شیدو په باره کې. ژوند په خیر دی. masukkan. Oke. Ayo mas. Ada sih keluar? Ada. Ayo, ada. لا مش جيراني ولا خيره وخيبكو ادوابي وايو ادوابي ډیره مهمه ده. شیدې مو راوړلې، نو اوس یې پخوو ده خیره. دا د شیدو په باره کې په سوره نحل کې راغلی دی، آیت نمبر 66 سبحان الله. سبحان الله پر دې ویله چې د الله یو لوی نعمت دی د شیدې. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې وایي چې په سوره نحل کې آیت نمبر 66 دی. مازې به زه دا چای ور واچوم نو به دا آیت ووایو د خیر. خیر دا نو 2020 بیانونه دي. اوس نو بیانونه داسې کېږي. پخوا به ملا صاحب په مسجد کې ناست و بیان به یې کوي، اوس په دلانچې کې ولاړې بیان کوي. څنګه وختونه راغله. ښه خیر دا به زه آن کړم. اوس به نو دا آیت درته ووایم. بسم الله الرحمن. دا آیت سوره نحل آیت نمبر 66. دا آیت داسې آیت دی، قرآن هدل للناس دی، هدایت کتاب دی. او بیا نو الله سبحانه وتعالی وایي وان لکم فی الانعام لعبره. وایي دا ستاسې حیوانونه چې دي ستاسې دپاره عبرت دی. عبرت دا دی نسقیکم مما فی بطونه، په تاسې چشم د هغو په نسو کې چې دي من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. وایي دی چشي خوري مګر چشي راباسي مګر په تازه چش چشمه. نو دی چې د خپل واښه وخوري، د واښه خوړل به د غوا مثال دی، نو دا واښه ولاړ سي بدن ته 3 حصې سي، دا نسه چې ولاړ سي
یو لاړ سي رګو ته، دا وینې ځنې جوړې سي، نو هغه رګو ته ولاړ سي. او دوهم چې بیا دی هغه ولاړ سي هغه ناپاکي ځنې جوړه سي. او دریم بیا هغه الله سبحانه وتعالی شجې ځنې جوړې کړي. نو اوس الله تعالی وایي ګوره د وینو او دغه د ناپاکي د مابین څه لبنا خالصا سائغا للشاربین، داسې پاکې شیدې خالص سپینې شیدې دا زه راوباسم. سبحان الله سبحان الله، دا د ده قدرت دی. لا اله الا الله. نو د دې په باره کې په تفسیر کې دا لیکلي دي وایي د هر حیوان د هر انسان اوله غذا هغه شیدې دي. اوله غذا که حیوان خوري که انسان خوري، الله سبحانه وتعالی اوله غذا دا شیدې ورکړي. نو دا سوره نحل دی چې د حیوان دا غوښه وخوري، د وینو او د ناپاکۍ د مابین څخه الله سبحانه وتعالی دا خالص شیدې راوباسي. اوس نو آخري دا دی چې د شیدو د څښلو بعد چې دعا راغلې ده، هغه دعا په باره کې به نه کې درته ووایم. شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر معالف القرآن کې د شیدو د څښلو دعا بعد څه شی ویلي دي چې موږ خپله مې زده کړو او اولادو ته یې زده. دغه زما وستا و کور یې ودان ګوره، دا چې زه ګریجویټ شولم نو په 2015 کې، دا 2015 کې چې زه ګریجویټ شولم اشرف العلوم په کاناډا کې دی. نو دا زما یو وستا و، ماشاءالله زما نوم یې ولیکي، نورو شاګردانو ته یې ورکړي، ما ته یې راکړي. کور یې ودان. نو اوس د شیدو په باره کې دعا چې ما درته ویله، دعا اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. نو یو غړپ خو به وچښمه، بیا به دا دعا ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. یمی ګوره دا به هم در ښکاره کړي، ما زه یې ودې دا ویني، دا ما دې په سایډ کې د دعا علاوه در ښکاره کوم. زبردست 60 پروټین دي پکې. او طارق جمیل صاحب یو وخت ویله، دا زه ځان ته وایم، وایي دا د بیکري شیانو سره ډېر پام کوئ. ګوره دا د بیکري شیان دي نه، ولې دا سره ډېر پام کوئ، دا ډېر فیټ دي پکې. مګر دغه چې موږ رانیوئ سبحان الله پروټین یې ډېر دی، فیټ یې لږ دی. نو دا ډاکټران وایي دغه شیان کوشش کوئ په دا ناشته کې کوئ، کنې دغه بیا راوځي. خیر، نو دغه دعا په باره کې امام قرطبي رحمت الله علیه یو زبردسته خبره لیکلې ده. هغه دا خبره لیکلې ده وایي چې موږ ډوډۍ وخورو، رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا راښولې ده، هغه دغه دعا ده اللهم بارک لنا فیه واطعم خیرا منها او کما قال. ولی الله دا ډوډۍ چې راباندې وخوړله مګر در دغه شله راباندې وخوره، مګر د شیدو دعا به یې چشته اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه، چې الله ما دا شیدې وچښلې په دا کې برکت راکړې او رابالا یې کړې. دغه او د ډوډۍ په باره کې څه شویله واطعم خیرا منها، وایي در هغه ښه راباندې وخوره. مګر چې د شیدو وارې رالی رسول صلی الله علیه وسلم دا نو چې در دغه لا ښه، ولې در دا ښه غذا ستله نه، نو په دغه ولې چې وزدنا منه، یا الله نور یې رابالا کړې او برکت پکې راکړې. نو دا دعا ښه دعا ده، خپله مو زده کول، خپل اولادو ته مو زده کول، او نیکې د دعا معنا وښوه او ورته وایي چې د ډوډۍ دعا او د دغه دعا کې ګوره فرق یې څه دی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې پر ټولو حدیثو باندې، پر ټولو دین باندې عمل وکړو. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، نورو ته هم ووایاست. الله مو یوازونه درکړي.
وي